نه سوال یو ورور کړی دی وایي چې کله هم زه د ساخ لمونځ کومه نو په اولنو 2 رکاتو کې سورة الانسان یا سورة الدهر ویم همیشه په 3 رکات کې سورة الضحا ویم ځکه چې دا لمونځ د ضحا دی او 4 رکات کې سوره اخلاص ویم ځکه چې دې کې د الله صفات دي نو دا همیشه زما طریقه ده نو دا به صحیح او که نه الجواب ګوره غوره طریقه دا ده چې یو شی شریعت نه لازم کړی واجب کړی نو د هغې کول همیشه دا غوره طریقه نه ده پکار دا ده چې سړی تلاوت بدلی را بدلی اوس که همیشه په یو طریقه روان لکه اولین رکات کې به لازم زه دا ویم په 2 رکات کې به زه لازم دا ویم دې نه داسې ښکاري لکه دی چې دا لازمي ګڼي چې زه په اولین رکات کې دا صورت ویم دویم کې دا او شریعت د دې ساخ د مانځه د رکاتونو دپاره صورتونه نه دي ټاکلي چې ته به دا وې یا ته به دغه وې ها دا جایز دی یو مسلمان له چې هغه د قرآن بعضې څه بعض صورتونه هغه غوره کړي د سزي دپاره ویي او دا عقیده به ورسره ساتي چې دا لازم نه دي ځکه که دا عقیده ورسره ساتي چې دا لازم دي بیا به ته دلیل غواړي چې چا ویلی چې دا لازم دي نو دا عقیده به ورسره ساتي چې دا لازم نه دي خو بیا هم دغه مسلمان له پکار ده چې کله ناکله دا طریقه بدلی را بدلی چې لازم نه دي نو بیا خو یې کله ناکله بدلوه را بدلوه نو دې ورور ته موږ دا وایو چې غوره طریقه دا ده چې ته په دې باندې همیشوالی ونه کړي کله ناکله به کې نور صورتونه هم وایه ولې ځکه چې کله یو سړی په یو کار باندې عادت شي که نه همیشه نو دې ته بیا پرېښودم ګران شي صحیح ده دی خو دا وایي چې یعنې زه دې دپاره نه یم چې دا لازم دي خو ته خو دا نه وایي چې لازم خو ته دې سره داسې عادت شي چې سبا له بیا پرېښودی نه شي نو په دې څه دلیل نه دی راغلی قرآن او حدیث کې چې دا صورتونه به دلته ویلی کېږي او لازم به ویلی کېږي نو په دې څه دلیل نشتی قرآن او حدیث نه چې دا صورتونه به وي صلاة الضحا ده نه سورة الضحا پکې هم دې تعلق دې سره نشتی بله خبره یعنې سوره فاتحه سوره اخلاص زه ویم په هر 4 رکات کې نو دا غوره خبره ده چې سړی سوره اخلاص په دې نیت وایي چې دې کې د الله صفات دي او په دې کې هغه مشهور حدیث دی چې یو صحابي به په هر رکات کې دا وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ملګرو ته وایي چې دنه تپوس وکړئ چې ولې دی دا کار کوي نو هغه دا وایي چې انها صفة الرحمن په دې کې د رحمان صفات بیان شوي دي ځکه زه دا وایم او دې سره زما محبت دی نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي اخبروه ان الله یحبه دته دا وایي چې الله هم د سره محبت کوي د دې صورت سره محبت کوي ځکه چې د الله صفات پکې دي نو الله هم د سره محبت کوي او روایت کې راځي چې حبک ایاها ادخلک الجنه ستا محبت د دې صورت سره ته دننه کړی یا داخل کړی جنت ته نو صحیح د سوره اخلاص سړی وایي خو بیا موږ دا وایي چې کله یو طریقه کله بله همیشوالی په یو صورت یا په یو آیت باندې هغه نه دی پکار بله مسله د یو 4 رکاته ذکر کړو او ښکاري داسې چې د 4 رکاته په یو ځای کې ګوره د نفلی مانځه طریقه دا ده د شپې او د ورځې چې هغه به 2 رکاته کې الا دا چې شریعت کې یو مسله راغلي چې 3 رکاته کې یا 4 هغه جدا مسله ده نور عام نفلي مونځ دا به 2 رکاته کې او ځکه روایت کې راځي صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا د شپې او د ورځې مونځ د 2 رکاته کېږي والله اعلم